بسم الله الرحمن الرحیم. ولور دا یو هغه مرداري، یو خیرني، یو چټلي او حرامي او کثیفې پیسې دي چې مور او پلار یې په خپله لور اخلي. له دغو پیسو نه که دغه کورنۍ زهر وخوري، بېادبي د ډېره مافي، مرداری وخوري نو هغه به ورته پاک او حلالي. خو دغه ولور دومره مردار ده. ولور په لغات او اصطلاح ټوله یو ده، لور خرڅونې ته وایي. لکه تاسو خپل اولاد اخلئ، په یو چا یې خرڅوئ، لکه د غوهي، لکه د پسه، لکه د خره، لکه د ځمکې، لکه د کالي، ډوډۍ، هر څه چې تاسو ګڼئ دغسې خرڅوئ. نو تاسو له هغوی نه د خپلوۍ، دوستۍ یا بیرته د لور لیدلو یا لور کور ته ورتګ انتظار څنګه کوئ؟ فکر هم کړی کله چې تاسو په خپله خور لور باندې ولور واخلئ، هغه کور ته تاسو په کومو سترګو ځئ؟ په کومو سترګو تاسو وایئ چې دغه کور کې زما خور یا لور یا هر څه چې ده ناسته ده؟ دغه جرات موږ او تاسو په کومو سترګو کوو؟ که هغه کس ماته وایي د دغې خو ماته ته دومره پیسې درکړي وو، دغه تاسو په ما خرڅه کړې ده، موږ سره به د دې جواب ووسي؟ نه. ګورئ، ولور په اسلام کې حرام ده، ولور په انسانیت کې حرام ده، ولور په افغانیت کې حرام ده. ولور زه نه پوهېږم چې زموږ کومه ګناه کړې چې موږ افغانانو ته دغه ولور راغورځېدلی ده او ویلي چې ولور کافر لور نه خرڅوي، یهود لور نه خرڅوي، نسوارا لور نه خرڅوي، بېدینه لور نه خرڅوي. نه پوهېږم ډېر نور اسلامي هېوادو کې لور خرڅول نشته، خو افغانستان کې ولور لور خرڅونه ده. ولې اخر ولې؟ په افغانستان کې ډېر داسې قومونه هم شته چې ولور یې 10 15 او 20 لکه افغانیو پورې رسیږي، چې هغه بیا که په افغانستان کې یو ځوان غریب کاره یې واوسي، د میاشتې 10-20 زره افغانۍ درآمد ولري، نو هغه 20 لکه روپۍ په 20-30 کلونو کې هم نشي پوره کولی. نو هغه ځوان به زړیږي او بیا به واده کوي، پیغله به زړیږي بیا به واده کوي. ګورئ، د خدای روی ته وګورئ، نه پیغمبر دا منلی، نه خدای دا منلی، نه رسول دا منلی، نه قرآن دا منلی، نه حدیث دا منلی چې ته د لور خرڅه کړه. موږ او تاسو خویندې او لوڼې په زوره خرڅو او واده وي. پیغمبر علیه السلام حدیث دا وایي که چېرته د هلک او نجلۍ رضا نه وي، واده یې وشي، هغه نکاح نه کیږي. هغه ماشومان چې پیدا کیږي هغه تر ډېره حرمونو کې راځي. زمونږ په افغانستان کې د نجونو رضا نه وي، زړو ته په زور ور نکاح کړي، د پیسو په بدل کې ولور پې واخلي، خرڅ یې کړي، د هغوی نکاح نه کیږي. هغه ماشومان چې پیدا کیږي هغه ټول رمونې دي او د هغوی ګناهګار به د هغوی مور او پلار او هغه به جهنم کې تر اخر عمره سوځېږي، ځکه چې د هغې له وجې نه هغه نجلۍ په زور هلته ورکړل شوې ده. ډېرې نجونې خودکشي وکوله، ډېرې له مجبورۍ د مور او پلار د عزت په خاطر په هغو کورو کې ناستې دي. وهل خوري، ټکول خوري، سارې ماتي، لاسې ماتي، پزه پرېږي، غوږې پرېږي، کله ناکله خو ورونه ورته چې تیزاب پې شیندي. مه کوئ، په خپلو بچیانو باندې رحم وکوئ، په خپلو کورنیو رحم وکوئ، په خپلو لوڼو رحم وکوئ، په خپلو خویندو رحم وکوئ. هغه ستاسو خویندې دي، ستاسو کورنۍ ده، هغوی ستاسو کالي مینځلي، تاسو ته ډوډۍ جوړه کړې، ستاسو بوټان یې پاک کړي، ستاسو کالي وتو کړي، ستاسو هر ضرورت ستاسو په کور کې پوره کړی ده. مه کوئ، رحم پرې وکوئ، د خدای په خاطر مې خرڅوئ. ولور د نړۍ تر ټولو مردارترین او کثیفترین رواج ده چې موږ یې لرو. دومره مردار رواج ولا که ځناور ولري چې موږ یې لرو. دومره وحشت کې چې موږ ژوند کوو، هېڅ څوک ژوند نه کوي. راوځئ، له دغه حالاتو راوځئ، بدلون پیدا کوئ، مه اخلئ ولور. دغه د لور په پیسو ولا که تاسو سرمایه‌داره سئ، ولا که تاسو د یوې ټنګې خاوندان سئ، ولا که د یو موټر خاوندان سئ، د لور په پیسو باندې خپل لور به هم خرڅه کړي او بیا به په شرمېدلو او ټیټو سترګو هغه لور کره ور روانه سئ او بیا چې زاړه سئ بیا لور ته منتظره سئ، شکایتونه هم بیا لور ته کوئ، ځکه زمن خو ډېر درنه ځي، زمن درنه بیا تلي، بیا نو همغه لور درته ناست دی، هغه چې کومه چې تاسو خرڅه کړي. نو د خدای روی ته وګورئ، لورګانې مو خرڅه کړئ. ډېره مننه.